که چیرې غواړئ د خاوند خاص اندام دومره غټ کې که کو.تک په خپله دا یو شی ورته جوړ کړئ، د شپې لخوا یې ورکئ. سلام ګرانو کتونکو، په دې هیله چې روغ جوړ او تازه به وئ. زه یو ځل بیا د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. هیله کوم چې د خوښې وړ مو وګرځي. د هر څه تر مخه باید یادونه وکړم که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب، دا چینل در سره سبسکرایب کړئ، خوا کې د بیل ګونټې نشان باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ د دې ته ورته تازه نوې جالب ویډیوګانو څخه خبر شئ. مننه. که چیرې غواړئ خاوند ټوله شپه د نښکته نه شي او تاسو مزې وکړئ، خاوند مو هم مزې وکړئ، نو د یوه نسخه استعمال کړئ. دا ویډیو تر پایه راسره وګورئ تر څو په مطلب باندې ښه ځان پوه کړئ. دا نسخه کولی شئ په دې ډول جوړه کړئ او د نسخې ته لاندې شیانو ته اړتیا لیدلی کېږي: 2 کیلې، د ضرورت په اندازه توتې زمیني، شیدې او جوس جوړولو ماشین. لومړی د جوس جوړولو ماشین ته 2 کیلې وراچوئ چې ښه میده شي. بیا دې ته د ضرورت په اندازه توتې زمیني وراچوئ او بیا یې میکس کړئ تر څو ښه میکس شي. دې ته لږ اندازه شیدې هم ګډې کړئ چې ښه بیا 3 واړه شیان ښه سره حل کړئ چې ښه جوس ترې جوړ شي او ښه میکس شي. کله چې ښه میکس شو او جوړ شو، کولی شئ دا تاسو استعمال کوئ خورئ. د استعمال طریقه: تاسو کولی شئ دا نسخه هر سهار وکاروئ چې په دې سره بدن کې مردانه کمزورتیا له منځه ځي. یعنې که چیرې تاسو کوم شهوت انسان په بدن کې دی، د خوراک په استعمال سره دا پخه کېږي او قوي کېږي. د سهار لخوا ځکه استعمالوئ ځکه خورئ، کله چې سهار ته وخوړل شي تر شپې پورې هضمېږي، نو د شپې رسېدو پورې به تاسو ډېر مضبوط او قوي شئ. یعنې د شپې جوړوئ او سهار یې خورئ. کله چې سهار خورئ د شپې په راتلو سره به ډېر قوي او مضبوط کېږئ. د دې نسخې ګټه او فایده دا ده: کله چې توتې زمیني څوک زیات استعمالوي، دا د انسان بدن غړو انساجو ته په تیزۍ سره وینه انتقالوي. کله چې د انسان بدن غړو ته وینه انتقالېږي، نو خاص اندام ته مو وینه زیاته راځي او شهوت مو زیاتېږي او په دې سره د قوي والي باعث ګرځي. دوهم کیله: که هغه کسان چې زیاتې کیلې خوري، نو د بدن کې زر انرژي تمینېږي. یو دا چې بدن انساجو غړو ته او خاص اندام ته د وینې انتقال زیاتېږي. دوهم د کیلې په خوړلو سره مو بدن انرژي زر تامینوي، ځکه د دواړه میوې باید په یو ځای د شیدو سره وخوړل شي تر څو بدن مو قوي او مردانه کمزورتیا مو له منځه لاړه شي. هیله کوم چې زموږ له ویډیوګانو غلط مطلب وانخلئ. اکثره ملګري وایي تاسو ډېر غلط ټایټل ورکوئ، غلط عکس ورکوئ، نو په همدې خاطر یې موږ ورکوو چې تر څو خلک په سم ډول پوه شي. نو هیله کوم چې له ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. موږ ستاسو په خدمت کې یو. نو هیله کوم چې ویډیو مو خوښه شوې، که خوښه مې در سره لایک کړئ، کومه پوښتنه لرئ کمنټ یې کړئ او دا ویډیو د نورو پښتنو ملګرو سره هم شیر کړئ. د ویډیو کتلو څخه مننه.